الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زمون سوچ در شروع په باب د توحید کې د توحید څخه فائدې مو ذکر کړه. غدا چې دنیا کې انسانانو پیرین پیدا شوی د دې عقیدې د وجنه اساسي او مهم رکن دی په دین د اسلام کې. عمل چې قبري کې هغه توحید د وجې د دنیا د آخرت د عذاب نه سره بچ کیږي په عقیده توحید، او د قشن د دنیا د آخرت د مصیبتونو نه سره بچ کیږي په عقیده توحید باندې. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش چې انسان نصیب کیږي د توحید د وجې. د سړي په عبادت کې چې خوند برابرېږي د توحید د وجې. سړي چې رب العالمین له نږدې کیږي د توحید د وجې. الله رب عزت چې د بندن راځي کیږي د توحید د وجې. انسان چې سفارش کې به عام ګناګارانو د توحید د وجې. د ابلیس علیه اللعنه د قبضینه شکل سره بچ کیږي د توحید د وجې. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې چې انسان له قبلې د توحید د وجې. نن به د کلمت التوحید خبره ذکر کو، لا اله الا الله محمد رسول الله. دلیل په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه هغه شی دی. سورۃ العمران اتل سمبرایت کې الله عز وجل فرمایي شهید الله الله عز وجل وحی کړی دا انه د دې خبره لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ سوا دا غنا. انت عیب باندې به سوال رسول حاصل دار چې الله خو مدعین دی، څنګه به شاهد جوړیږي. شهیده کی معنا د قال دا، شهیده کی معنا د قد، واحده شهیده کی معنا د بین و غیره. او ملائکم کوي کوي د قشان اولو العلم قائما بالقسط، هغه چې اهتمام کوونکي دي د توحید. د قائم بشله کې ذکر بار شي دغه به معنا د اهتمام. لا اله الا هو العزيز الحكيم نشتره حقدار د بندګۍ سوا دا غنا غزور ورته او تقشان د حکمتونو والا. او بل ځای کې به فرمایي فعلم پوښا انه بدی خبره باندې چې لا اله الا الله نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. سورہ محمد نو سمرایت کې دا خبر الله عز وجل ذکر کړی دی. اصل کې دې کلمې معنا دا شو چې لا معبود بحق الا الله نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. معبود برحق سو کوئی دا الہ اسم دلا دے ایدی خبر موجودن دے، او سو کوئی بحقن دے، سو کوئی لنا دے، سو کوئی دا اللہ مانا دا غیرو سرج دے، او اللہ مانا دا غیرو پا آغا ٹیم کی رہی چو رسو دا نکرین یو دا جمین و دا غیر محصورنا. ظاہر تا مانا چه الہ اسم دلا دے، الا اللہ مانا دا غیر اللہ دا غیر پارا خبر. دلیل بدی باندی کمی مانا گانی چه دا خلق نوری کئی لکا لا معبود الا اللہ نشتم معبود مگر الله، دا معنا باطل ده په دې مقام کې. وجه دا ده ان دې معنا د شي جوړيږي ان كل معبود بحق او باطل هو الله. هر معبود چې دا بندگی شوی دا برابر خبره ده، کاغه یقیني ده او کاغه باطل ده الله ده، دا خبره غلطه ده. بلکې معبود برحق حقدار د بندگی چې دا واجب رب العالمین دی نه پته خو چې دا څوره معبودان د خلکو نیولې دي، کاغه انسانان دی، کاغه پیرین دی، کاغه یو شی دی، بل شی دی، کمړي دی، کې ژوند دي، هغه ټول باطل دي، هغه ناروا دي. چا د شي معنا کړی چې لا خالق الا الله، خالق نشي سوا د الله نه. دم به نه دي مخکې معنا نه یو جز دی، لیکن دا په دې مقام کې مقصود نه دی. وجه دا واکه چرته مقصود په دې مقام کې دا خبره وي نه به چرته د محمد رسول الله د مکه مشرکانو په خپل مابین کې جنجال نشي راتلی. او هم اقرار په دې خبره باندې کوي چې حقدار د خالق هغه رب العالمین دی، خو لیکن دا موږ د منو چې څومره اقسام د بندګۍ د هغه رب العالمین پورې د خاص دله موږ تیار نه یو. درې مجالس معنا کړی چې لا حاکمیت الا لله، حاکمیت منی مگر د الله. دام د مخکې معنا نه یو جز دی، لیکن په دې مقام کې دا مقصودی معنا نه ده. وجه دا ده کچیرته الله عز وجل خاص په دې حاکمیت باندې، لیکن بندگی د غیر الله وکړي شي، نو په دې مقام کې به توحید را نغې. بلکې موږ به دې چې حاکمیت د رب العالمین او د ازمکه د رب العالمین او د ټول اقسام د بندګۍ د رب العالمین پورې خاص دي، داغه پورې دی وشي. دا ځکه ابتدا کې موږ دا خبره ذکر کړو چې توحید متعدد اقسام دي. توحید د ربوبیت دی، توحید د الوهیت دی، توحید الاسماء والصفات. د ربوبیت باره کې به دا خبره موږ ذکر کړه چې دا څومره مخلوقات پیدا کړی دي، دا یوازې رب العالمین پیدا کړی دي.
هیڅوک د رب العالمین سره بده کې شریک نشته. او الوهیت به دوه اقسام دي، یو توحید د عبادت دی، بل توحید د حاکمیت دی. توحید د عبادت دی ته ویل کېږي چې دا څومره اقسام د بندګۍ دی هغه رب العالمین پورې خاص دی، که عبادت قلبي دی، که هغه بدني دی، که هغه لساني دی، که هغه مالی دی، که بل دی. او حاکمیت تکوینی او تشریعي. او فی الاسماء و صفات دا معنی چې قران او سنت رب العالمین څومره نمونه ذکر کړي منګه منو کوم چې داغه د شان سره مناسبه نه پکې موږ تحریف کوو، نه پکې موږ تعویل کوو، نه پکې موږ تفسیر کوو، نه پکې موږ تشریح کوو. نو الغرض لا حاکمیت الا لله کدا معنا موږ وکړل ته لا اله الا الله چې حاکمیت بني مگر واسط رب العالمین خبره درست ده، لیکن نور اقسام د بندګۍ به رب العالمین پورې نه خاص کیږي، هغه به نور خلکو له ثابت شو، دا نقصان ده. او چا چې دا معنا په دې مقام کې کړی دا لکه دویم قسم جماعت د څه معناګانې کړي دي چې لا خالق الا الله، دا معنا په دې مقام کې مقصود نه لوجه دار چې د مکی مشرکانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به جنجال نه کو. او چا چې دا معنا کړ چې لا معبود الا الله، دا معنا غیر صحیح ده، ځکه معنا دا شو چې ان كل معبود بحق او باطل هو الله، هر معبود چې هغه په حق کې باطل هغه الله دی، په هغه نور مخلوقاتو کې په هغه نور معبودانو کې رب العالمین به حلول کړی دی. نه، بلکې لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، نشتر حقدار د بندګۍ سوا د رب العالمین نه. دا وته معنی دی باندې وزن په اول پکار دي، ځکه امام الشرح البانی کې ویلي دي چې علم لا اله الا الله باندې دا ضروري دی. زمون ډېر انسان په دې باندې پیږي نه چې لا اله الا الله څه معنا، لا معبود بحق کلا نفس معبود الا الله، او کلا خالق الا الله، او کلا حاکمیت الا لله. ارکان د دې کلمې دوه ارکان دي، یو نفي د لا اله الا الله، لا اله یعنی معنا دا شولا چې ته نه پکې ټول اقسام د بندګۍ د هغه چا چې رب العالمین نه پکې خدای بندګۍ کې دي چې هغه ټول ختم دي. چا که د ملائکو بندګۍ کړي، که د انبیو کړي دا، که د مړو کړي، که د ژوندوي کړي دا. او اثبات به پکې وکړي دویم رکن دا چې الا الله، یعنی ثابت پکې د اقسام د بندګۍ فقط او فقط رب العالمین لپاره شریک به سره نه جوړي. دلیل چې بده باندې چې بده کې دوه ارکان رااله، یو اثبات او بل نفي. اول نفي شو چې لا اله الا الله، څومره اقسام د بندګۍ چې رب العالمین را بده خو بل چا پورې نشي کېدلې. او الا الله څومره اقسام د بندګۍ چې فقط او فقط رب العالمین پورې دا خاص دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله القواعد النورانیه کې به اشپارس کې د بندګۍ ذکر کړی دي چې کوم یو څنګه او څنګه. دلیل په دې خبره باندې هغه دا قول رب العالمین دی فمن يكفر بالطاغوت، چې انکار وکړي د طاغوت نه دا نفي ده، ويؤمن بالله ایمان راوړ پر رب العالمین باندې دا اثبات ته یقینا دې سړي پنجه ولګول بالعروه الوثقا په مضبوطه کړه باندې. نفي مقدم اثبات رس راغی، ځکه باقي کې تخلي عن الرذائل بنيونو کې تحلي بالفضائل، او قانون درجه تخلي عن الرذائل مقدم په تحلي بالفضائل باندې. او دا دوه ذکر کړی چې کله انسان کفر بالطاغوت کوي لیکن ایمان بالله نه لري، کله سړی ایمان بالله لري کفر بالطاغوت نه کوي. دین د اسلام لراغه دا خبره وکړه چې اول به کفر بالطاغوت کې دغه نور سره ایمان بالله به ولري. مضبوطه کړه عبد الله بن سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ویشین چمن دی پای کې د کجورو ونه ده، پای کې وکړې د دې له خوب کې ملا سوراج چې راوچ ما کړې مې پلاس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ثبات ته په دین د اسلام باندې الله عز وجل تعالی مرګ راوړي، مرکېږي په دین د اسلام خاتمه پرې کوي. او مخکې موږ دا ویلې دي چې سړی په دین د اسلام باندې وګړي ثابت قدم شم د غیر لپاره 5 وشکاره پکار دي. اول د رب العالمین سره محبت، دریم د مؤمنانو په مقابل کې نرمي، دریم د کافرو په مقابل کې سختی، څلورم جهاد په سبیل الله، پنځم د دین په اړه کې د شان نه ایریدل، شپږم ظاهر او باطن برابرول، وهم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري، اتم الوسطیت افراط تفرید نه کول، نهم خیسه اخلاق، لسم نیکان ملګری انتخابول، یو لسم الاقبال بالقران، قران له متوجه کېدل، دولسم التزام د شریعت، در لسم د انبیو په واقعاتو کې سوچ، څوار لسم د رب العالمین نه دعا غوښتل، پنځلسم یو صحیح لار انتخابول، شپاړسم پر صحیح لار باندې د خلک دعوت ولا، ولسم ځان له تربیت علمي او عملی، اتلسم مستقبل د اسلام غنل، نو نسم دی نیک عالم خو له ورتل، شلم هغه اسباب استعمالو چې په هغه باندې سړي له ثبات راځي، یوشتم د دشمن په هاهو باندې نه دوکه کېدل، دویشتم د دنیا په انعاماتو کې سوچ، درشتم د آخرت په انعاماتو کې سوچ، څلورشتم د دنیا د عذاب نه هره، پنځشتم د آخرت د عذاب نه هره. دې ته ولګي به اسباب الثبات. قران کې الله عز وجل فرمایي واذ قال ابراهيم وشكر ابراهيم عليه الصلاه والسلام ویل ابراهيم انا میرا بام پلان. هغه انسان چې اول د خپل اضافه وکړ ځان لري دا ته کلو په عمر
مهمان نواز منبر باندې اول ناس د سراویل اول ایجاد کړي چې استعمال کې تر رب العالمین د پاره والده د سر په دیمنس کې د لار جوړ کړي دا په ګیره کې سر کې سپینډال وي اللهم زدنی نورا شجره نسب دادا ابراهیم ابن تاروخ ابن ناخور ابن شارو ابن ارغو ابن شالق ابن عابر ابن فالخ ابن ارفخشن ابن سام ابن نوح علیہ الصلوۃ والسلام لابيه بخل پلان ته ویل شیخنا مراد اثر دی سیتری کړي چې دلته کې اثر نه دی مراد وای دا پلان نه مراد بلکې تری دی ودا قول دا ظاهر د قران خلاف دی وقومه دی قوم ته چې انني یقینا زشیم بیزار مما دا ابسنا تعبدون چې تاسو تر مدد شوی دی ویل کېږي نه پی او الا الذي فطرني شوا دا ابساتنا چې پیدا کړي مدا اثبات دی و انه سيهدين زد شرع رب العالمین وما لا رخي هدایت به ملکي د هدایت لپاره به متعدد اسباب مخکې من ویلو چې منځو دویم کعبه وا دریم جهاد څلورم قران پنځم انابت څلور اقسام لري بالدعاء بالعمل الصالح بالتضرع بالمجاهده شپږم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وم د قشانه اهل علم فرمایي د رب العالمین فضل او اتم د رب العالمین رحمت نهم قوي ایمان لسم د مؤمنانو د قتل نزان ساتله نتیجه دار وته چې انسان لا اله الا الله کله پیدا ورکی اهل علم فرمایي چې کله معنا او پیژني او عمل وکړي دی په دې مقتضا باندې عمل دی په مقتضا دا معنا چې رب العالمین را بده خدای څومره معبودان دي داخله کې بندگی کوي هغه ټول نفي او ایواز اقسام د بندګۍ رب العالمین پورې خاص کی الغرض کلمه التوحید من ویل لا اله الا الله اله اسم دی الا الله دې خبره دی دې څلور معناګانې موږ وکړي لا معبود بحق الا الله نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه دا درست معنا ده چې دا معنا کړی چې لا معبود الا الله دا معنا غیر صحیح ده ځکه دې دا معنا شو چې هر معبود چې هغه برابر خبره ده حق منی که باطل منی هغه الله دی بیا خو هغه نور الوهیت ثابت شو لا خالق الا الله دا معنا چې کړی دام صحیح نه ده و الا کې د مکیر مشرکان به جنجال پیغمبر سره نه راتلو او لا حاکمیت الا الله دام صحیح نه ده تر څو پورې چې هغه نور اقسام د بندګۍ رب العالمین پورې خاص نشي او الا الله کې موږ دوه ارکان ویلي اول لا اله نفي او الا الله اثبات نفي مقدم اثبات رسا تخلل من رسائل مقدم د تحلیب الفضائل باندې سبب ان شاء الله د کلمې د توحید شرعي ذکر کو چې دې شرعي سری الله رب عزت موږ تاسو یقیني موحدین جوړ کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین